یو صحتمند او د یو پرسکون ژوند تېرولو لپاره پوره خوب انتهایي ډېر زیات لازمي دی. کم انسان چې خوب پوره نه کوي نو د دې انسان په ژوند کې به سکون هم نه وي، خوشحالي به هم نه وي، ټول عمر به په ټینشن کې، په سر باندې به درد وي، بوج وي پې، جسماني او دماغي بلا شي بیماریانو چانسز دې ته شته دي. نو نن درته په دې باندې خبره کوم که د یو انسان خوب کم وي نو دې ته د زړه د بیماریانو څومره خطره ده، د هارټ اټیک، او دې انسان ته د کینسر د لګېدلو څومره خطر، په دې باندې درته خبره کوم. د میډیکل ساينس د یو ریسرچ مطابق کم انسان چې په 24 غنټو کې صرف او صرف 4 غنټې خوب کوي که نه، نو دې انسان ته د هارټ اټیک چانسز 200% دي. مطلب دا چې د خوب انتهایی ډېر زیات کم دي. په 24 غنټو کې صرف 4 غنټې خوب کوي نو دې انسان ته د هارټ اټیک چانسز 200% دي. د کینسر چانسز به دې انسان ته 70% دي. دا د دې کم خوب د وجې. چې انسان دی چې دغه خوب 5 غنټې دی، په 24 غنټو کې 5 غنټې خوب کوي. 5 غنټې خوب هم کم دی، خو د دې 4 نه سوا دی. نو کوم انسان چې 5 غنټې خوب کوي دې انسان ته به د هارټ اټیک چانسز 100% ٹھیک شو. د 200 نه 100% ته راکوشو. دې انسان ته به د کینسر چانسز 40% 40%. عمره چې خوب ډېرېږي هغومره د هارټ اټیک او د کینسر چانسز کمیږي. اوس یو انسان دی چې هغه 6 غنټې خوب کوي، په 24 غنټو کې 6 غنټې خوب کوي، نو دې ته به د هارټ اټیک او د کینسر څومره چانسز دي؟ دې انسان ته به د هارټ اټیک چانسز 30% دي او د کینسر چانسز به ورته 20% دي. یعنې مطلب څومره چې خوب سیوا کېږي هغومره د هارټ اټیک او د کینسر چانسز کمیږي، څومره چې خوب کمیږي هغومره د هارټ اټیک او د کینسر چانسز سیوا کېږي. ډایرکټلی ریلیشن دی چې خوب سیوا کېږي د بیماریانو چانسز کمیږي، او چې خوب کمیږي د بیماریانو چانسز سیوا کېږي. اوس داسې یو کس دی چې هغه خوب پوره دی، 7 غنټې 8 غنټې خوب کوي یا د دې نه لږ سیوا خوب کوي، دې ته به د دې هارټ اټیک او د دې کینسر چانسز انتهایي ډېر زیات کم وي، دومره چانسز به نه. نو که تاسو غواړئ چې موږ ته د هارټ اټیک بیماري ونشي، که تاسو غواړئ چې موږ ته د زړه بیماریانې ونشي، که تاسو غواړئ چې موږ ته کینسر ونشي، که تاسو غواړئ چې موږ یو پرسکون یو خوشحاله ژوند تېر کړو، نو تاسو خپل خوب پوره کوئ. که چېرته خوب کمي نو بیا به تاسو ته د هارټ اټیک، د کینسر او د ټینشن، انزایټي، ډپریشن، بېخوبي، دا قسم مسایل به بیا تاسو ته ډېر زیات راځي. په 3 خبرو باندې چېرته هم کمپرومایز مه کوئ، یو په خپل خوراک باندې، یو په خپل خوب باندې، او یو په ورزش باندې. خوب، خوراک، ورزش، دا 3 څیزونه خامخا کوئ، تاسو به په یو پرسکون او یو خوشحاله ژوند تېروئ.